سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت کالي به مو پر تن وي. ملګرو، غواړم د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د سبانۍ لومړنۍ اوډیایي لوبې په اړه درسره کره او پوره معلومات شریک کړم. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ په یو ورځنۍ لوبه کې افغان لوبډله پوره برلاسې ده چې په وروستیو 3 سیریزونو کې یو سیریز مساوي او 2 سیریزونه افغانستان ګټلي دي او په ټول 10 لوبو کې افغانستان له دوی څخه 9 لوبې ګټلي دي. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ لومړنۍ ورځنۍ لوبه په همدې ګراوند بریډي کرکټ کلب ګراوند کې ترسره کیږي چې ټول د 3000 کسانو د ځایولو ظرفیت لري چې د ګټې فیصدي پکې په لومړی بالینګ کولو سره 38% او په لومړی بیټینګ کولو سره 1% یعنی که لومړی بالینګ وکړی شي په دوهم انینګز کې د چیس کول ورته سختیږي او د ګټې امکان پکې زیات دی. اوس به راشو سبا ته د افغانستان او د ایرلند په لوبه کې د هوا حالاتو ته. دا چې په شمالي ایرلند کې باراني موسم دی، نن هم باران وریده. سبا ته به هم د افغانستان د لوبې په وخت کې د پوره د باران اټکل شوی دی چې د لوبې د اورونو د کمیدو او د لوبې د لغوه کېدو امکان هم پکې شته، خو دا اټکل لا یقین نه. او دغه لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجې او 15 دقیقې شروع کیږي. خو خدای دې وکړي چې لغوه نشي، ځکه افغان لوبډله او ایرلنډۍ لوبډله دواړه ښه په ټچ کې دي اوس مهال. او ایرلنډۍ لوبډلې په همدې نږدې وخت کې هندۍ لوبډله په خپل کور کې 2-0 ماته کړله. خو دا د خپل کور زمریان د افغان لوبډلې په وړاندې هیڅ هم نه دي او افغان لوبډله یې په اسانه په ګونډو کولی شي. هیله دې نه وي چې په دې لوبه کې به د افغانستان کپتان رحمت شاه وي چې د حشمت الله شاهدي پر ځای نه وي د افغانستان د اوډیایي یا یو ورځنۍ لوبو. نو ملګرو، دا هم مو د سبانۍ لوبې په اړه ځینې مهم معلومات. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک او زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ. مننه.